بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ټول به راته روغ جوړ او صحت کلمه پر تن وي. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه کولی شو له باینانس څخه ازاد کوین ته یو اس ډي ټي راولېږو، او دوهم څنګه کولی شو همدغه یو اس ډي ټي په ازاد کوینونو تبدیل کړو، کنورټ یې کړو، او دریم څنګه کولی شو موږ په ازاد کوین کې سټیک وکړو، همدغه کوینونه یو اس ډي ټي سټیک کړو. نو د دې طریقې زده کولو لپاره همدا ویډیو تر پایه سره وګورئ. چې ما مخکې هم درته د ازاد کوین د اکاونټ جوړول او کې وای سی ویریفای کولو په مورد ویډیو جوړه کړې ده. هغه هم زموږ په یوټیوب چینل کې تاسو پیدا کولی شئ. زموږ د یوټیوب چینل، ټلګرام چینل، همدارنګه د ازاد کوین د اکاونټ جوړولو لینکونه هغه به د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته پراته وي. لاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن ته کلیک وکړئ، نو ټول لینکونه کلیک کړئ، جوین کړئ او اکاونټونه پکې جوړ کړئ، چینل یې سبسکرایب کړئ، نو نور سره هم شریک کړئ. نو تاسو لومړی لاړ شئ یوټیوب چینل ته. دغه زموږ یوټیوب چینل دی نجیب الله زرک. دغه سرچ پیدا کړئ او سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو د چې موږ د ازاد کوین د اکاونټ جوړول او کې وای سی ویریفیکیشن یا د کې وای سی ویریفای کول په مورد جوړه کړې. دلته تاسو کولی شئ مختلف ډوله معلومات په دې یوټیوب چینل کې زده کړئ. او دوهم چې دی زموږ ټلګرام چینل دی، دغه چینل تاسو هم پیدا کړئ په خپل ټلګرام کې نجیب الله زرک. دغه هم در سره جوین کړئ. دې چینل کې موږ ورځنی د ازاد کوین کوډونه شیر کوو. دغه د ازاد کوین روزمره کوډ دی، فری کوډ دی، 15 کوینونه ورکوي. همدارنګه په دې چینل کې مختلف هر اړخیز معلومات تاسو پیدا کولی شئ. نو اوس د عملي کار په طرف. دغه زموږ اصلي اکاونټ دی. تاسو ګورئ چې په دې اکاونټ کې $2 فعلا موجود دي او 4614 کوینونه موجود دي. اوس غواړم چې دې اکاونټ ته زه 50 یو اس ډي ټي راولېږم. نو زه ځم د خپل باینانس په طرف. دا زما باینانس اکاونټ دی. په دې اکاونټ کې زه 101 یو اس ډي ټي لرم. زه غواړم چې 50 له دې ځایه زه ولېږم. نو د لېږلو لپاره به تاسو دوستانو د باینانس اسیټ برخې ته لاړ شئ. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، د اسیټ برخې ته دې بټن باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به تاسو دوستانو لاړ شئ په سینډ بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو لاړ شئ دغه ویډرا کریپټو دا برخه به تاسو سلیکټ کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو څه شی چې تاسو غواړئ هغه ولېږئ، هغه به تاسو په دې سرچ کې سرچ کړئ. زه یو اس ډي ټي لیږم، یو اس ډي ټي باندې کلیک کوم. د هغې نه وروسته زه راځم لومړی دې برخې ته لانګ پریس ټو پیسټ. نو تاسو به دوستانو د مخکې له دې نه چې باینانس ته لاړ شئ، تاسو به لومړی راشئ خپل ازاد کوین اکاونټ ته. په دې ډیپازیټ بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دغه ادرس چې تاسو ګورئ دغه بټن، نو تاسو به د دې بټن وروسته دغه ادرس څنګه کوئ کاپي کوئ. دا بټن زه کلیک کوم، ادرس به له ما سره کاپي شي. او یا تاسو کولی شئ دغه سکرین شاټ له ځان سره واخلئ، دا هم باینانس کې سکین کړئ. دا یې لنډه طریقه ده. نو یوه یادونه کوم چې تاسو هر وخت لپاره چې کله تاسو ازاد کوین ته یو اس ډي ټي رالیږئ، تاسو باید په باینانس کې دغه ادرس سلیکټ کړئ. که چېرته په بل ادرس تاسو یو اس ډي ټي راولېږل، ممکن بل طرف ته لاړ شي چې بیا ستاسو د ګټې نه لرې پاتې کېږي، بیا تاسو ته لاس ته نه درځي. نو هغه ادرس چې تاسو کاپي کړئ هغه به لاړ شئ په دې ځای کې به څنګه کوئ پیسټ کړئ. راځم په دې ځای کې پیسټ کوم هغه ادرس. د هغې نه وروسته به تاسو په دې نیټورک بټن باندې کلیک وکړئ. نو زه راځم په دې بټن باندې کلیک کوم او هغه ادرس چې د ازاد کوین په کوین باندې لیکلی و چې تاسو ته مې ووایي هغه ادرس دغه د بیب 20. نو تاسو به دغه یې ورته سلیکټ کړئ. د هغې نه وروسته تاسو ته وایي چې تاسو څومره غواړئ میکسیمم. که زه چېرته سلیکټ کړم زما په اکاونټ کې چې څومره اس ډي ټي وي هغه به ټول سلیکټ شي. زه ورته وایم چې نه زه یوازې 50 لیږم. نو 50 چې زه سلیکټ کړم له ما څخه به تقریبا 49.9 به ورسېږي او 0.1 دا به مانه څه شي فیس کټ شي. نو زه 50.01 سلیکټ کوم، نو ما ته به پوره 50 راورسېږي او 0.1 به فیس کټ شي. نو اوس به تاسو په دې ویډرا بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به دا څنګه کوئ کنفرم. نو ما دلته ګوګل اتنټیکیټر مې انسټال کړی دی. زه راځم هغه کوډ دلته زه ورکوم، دلته به پیسټ کړم. نو ویډرال پروسیسینګ کې دی، دغه د تاسو ګورئ چې پروسیس حالت کې دی. نو ویډرا وشوه بالکل 50 یو اس ډي ټي هغه ورسېدل. ویو هیسټري بټن باندې کلیک کوم. نو دغه په دې کې تاسو لیدلی شئ چې 50 یو اس ډي ټي څنګه شول، هغه زموږ اکاونټ نه ماینس شول. اوس ځم د ازاد کوین په طرف ډیشبورډ باندې کلیک کوم. نو دغه د تاسو ولیدل چې زموږ اکاونټ ته 50 یو اس ډي ټي راورسېدل، 50 اضافه شول. ښه دوستانو، دغه و د یو اس ډي ټي لیږل له باینانس څخه ازاد کوین ته. اوس راځو څنګه کولی شو همدغه یو اس ډي ټي کنورټ کړو په ازاد کوینونو باندې. نو تاسو به لاړ شئ د هغې لپاره کنورټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دا مې کلیک کړ. د هغې نه وروسته به تاسو میکسیمم بټن باندې کلیک وکړئ چې څومره یو اس ډي ټي تاسو در سره وي هغه به ټول فیچ شي، سلیکټ به شي. نو دغه به ټول سلیکټ شي او د هغې نه وروسته زه اوس ورته وایم چې له دې څخه به 8,940 کوینونه جوړ شي چې نن ورځ نرخ یې دغه دی. نو زه راځم په دې ټرانسفرم بټن باندې کلیک کوم تر څو
شو زه هغه 9.50 ډالر هغه زه په کوینونو باندې تبدیل کړم. ټرانسفر باندې مې کلیک وکړ نو کنورژن سر ته ورسېده. نو دا د تاسو دلته ګورئ چې ما سره 91,350 کوینونه دي. اوس دوهمه مرحله هم سر ته ورسېدله چې څنګه موږ وکولی شول USDT په آزاد کوینونو باندې تبدیل کړو. اوس راځو سټیک برخې ته. د سټیک برخې لپاره به تاسو لاړ شئ په دې سټیک بټن باندې به کلیک واخلئ. اوس راځم چې همدغه سټیک کوم. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ نیو سټیک دغه به کلیک کوئ او له هغې نه وروسته به لاړ شئ دغه بټن به کلیک کوئ. دغه مې چې کله کلیک کړو اوس په دې ځای کې تاسو ګورئ مینیمم اندازه کم تر کمه باید 5000 کوینونه وي. دوستانو یادونه کوم دغه بټن تاسو اوس فی الحال آن وساتئ. نو زه راځم دې ځای کې زه ورته لیکم چې ټول کوینونه زه غواړم چې هغه سټیک کړم. ما سره تقریبا 91,350 کوینونه دي. دغه زه ټول څنګه کوم دغه زه سټیک کوم. نو سټیک بټن هم فعال شو. راځم اوس په سټیک بټن باندې کلیک کوم. نو دغه د زمونږ لومړی سټیک په بریالیتوب سره سر ته ورسېده. نو د دې سټیک له لارې به موږ ته د ورځې 0.8% ګټه جمع کیږي. نو دغه زمونږ د آزاد کوین په اړه ویډیو چې څنګه کولی باینانس څخه آزاد کوین ته USDT راولېږو هغه په آزاد کوینونو تبدیل کړو او بیا آزاد کوینونه سټیک کړو. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوله ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ او د نور هستو ملګرو لپاره زمونږ یوټیوب چینل ټلګرام چینل در سره تعقیب کړئ.